سلامونه نیکې هیلې ګرانو لیدونکو ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسې هم روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو لیدونکو لکه د تیر په څیر یو ځل بیا زه شازیه سیرات ستاسو په درانه چوپړ کې ګلالیو ماشومانو زموږ تیر لوست کوم لوستو؟ آفرین په کورنۍ کې مراسم و. سمه ده په کورنۍ کې مراسم و چې موږ تاسو به په کورنۍ یا نورو مراسمونو کې ادب مراعتولو. سمه ده که چیرې تاسو مخکینی لوست کې پوښتنه لرئ یا هم سوال لرئ ما سره په کومنټ کې شریک کړئ. څه شی ما سره په کومنټ کې شریک کړئ تر څو چې ستاسو د سوالونو ځوابونه درکړو. نننی لوست زمونږه کوم لوست ده؟ د ورځنیو کارونو تنظیمول. راځئ چې په ګډه سره وګورو. تختې ته ښه متوجه شئ. مضمون د ژوند مهارتونه. موضوع د ورځنیو کارونو تنظیمول. لوست وم. ټولګی دویم. پاڼه 14 او 14. خوږو شاګردانو موږ په ورځنیو کارونو کې باید څه ولرو؟ مهالویش یا هم تقسیم اوقات ولرو تر څو چې زموږ او ستاسو کارونه چې شي په منظم ډول سره مخ ته لاړ شي. لکه سهار له خوبه پاڅیږئ، لومړی اودس کوئ، لمونځ کوئ او د مور او پلار د درناوي لپاره چې کوئ سهار په خیري یا سلام ورته اچوئ. وروسته له هغې څخه چای چیکل ده. بیا څه لکه همدارنګې مدرسې ته تګ ده، ښوونځي ته تګ ده یا هم ورزش ته تګ ده یا کورسونو ته تګ ده. موږ او تاسو باید د ورځنیو کارونو کې مهالویش ولرو ځکه چې که چیرې موږ مهالویش ونه لرو او بې پلانه اوسیږو زموږ کارونه چې کیږي ګډوډیږي او د چی سبب ګرځي؟ د سرګردانۍ سبب ګرځي. موږ تاسو باید له سرګردانۍ څخه مخنیوی وکړو. راځئ ګلالیو ماشومانو کتابونه هم راواخلئ چې وګو په ګډه سره لوست پیل کړو. وم لوست د ورځنیو کارونو تنظیمول. موخه زموږ کومه موخه وه؟ د ورځنیو کارونو تنظیمول یا هم د کار کولو لپاره مهالویش لرل یا تقسیم اوقات لرل یا هم جوړول. دوه پوښتنې دي. ووایاست لومړی پوښتنه ستاسو په نظر کوم کارونه ورځنی کارونه شمیرل کیږي؟ دا هم له تاسو یې پوښتنه کړې. دوهمه پوښتنه د ورځنیو کارونو د سرته رسولو لپاره مو وخت ټاکلی دی؟ هو باید وخت وټاکو. که چیرې وخت ونه ټاکو بې نظمي منځته راوړي، ګډوډي منځته راوړي او موږ په خپل پلان نه پوهیږو، موږ په خپل راتلونکي نه پوهیږو. وګورئ او ووایاست. لومړی انځور وګورئ. د خوب د بسترې جوړول له ورځنیو کارونو څخه دی. تاسو چې له خوبه پاڅیږئ چې کوئ؟ خپله بستره جوړوئ، په منظم ډول یو ځای کیږدئ. دوهم انځور د لوست ویلو او کورنۍ دندې سرته رسول لپاره مو وخت ټاکلی دی. په دې انځور کې تاسو وګورئ 3 هلکان دي. کومه کورنۍ دنده چې ښوونکي ورته ورکړې ده هغه په خپل وخت یا په خپل ټایم سره اجرا کوي. دریم انځور
په درېیم انځور کې تاسو ښه دقت شئ. یوه مور ده او دوه کوچنیان دي. د خوړو په برابرولو کې له مور سره مرسته کوي. دا هم ستاسو د ورځنیو کارونو څخه یو مسؤلیت ده چې خپل مور پلار سره په پوره ډول سره مرسته وکړئ. څلورم انځور، په مناسب وخت کې لوبې کوو. 3 هلکان دي چې کوي لوبې کوي، توپبازي کوي. دا هم خپل وخت لري او د ورځنیو کارونو څخه شمیرل کیږي. واورئ او وایاست. دا هم تاسو ته ویلي دي په آخري متن کې چې تاسو وګورئ. د کار د کولو لپاره د مهالویش لرل. تاسو باید په روزمره کارونو کې چې ولرئ، د کارونو د اجرا کولو لپاره مهالویش ولرئ یا هم تقسیم اوقات ولرئ. لکه په وخت له خوبه پاڅېدل، اودس کول، لمونځ کول، چای څښل، ښوونځي ته تلل، ورزش او لوبې کول، له مور او پلار سره مرسته کول. دا هم ستاسو یو مسؤلیت دی چې مور او پلار سره په پوره ډول مرسته وکوئ. د کورنۍ دندې سرته رسول او همداسې نور د ورځنیو کارونو د تنظیم لامل کیږي. سمه ده؟ تاسو بل مخ وګورئ. 14 مخ تاسو ته ویلي دي په خپلو کې کار وکړئ. په ډلو کې د ورځنیو کارونه په هکله بحث وکړئ او ووایئ چې په یوه شپه او ورځ کې کوم کارونه په کوم وخت کې ترسره کوئ. سمه ده؟ تاسو به په خپل کور کې یا هم په کچیرې په ټولګي کې اوسئ، نو کولی شئ له خپل ټولګیوالو سره یا له خپلو خویندو یا هم ورونو سره په ګډه سره کینئ او د ورځنیو کارونو یا د مهالویش په هکله خبرې وکوئ. وګورئ او اړیکه یې پیدا کړئ. تاسو وګورئ چې دلته 3 دانې په سور قلم باندې چې شوي دي خط لیکل شوی. لومړی په کور کې، دوهم په ښوونځي کې، دریم له کوره د باندې. دغه 3 دانې دي او چې پرله پسې نورې کلمې ورکړي. تاسو به د دې اړیکه پیدا کړئ. راځئ چې په ګډه سره اړیکه پیدا کړو. سودا راوړل د کوم ځای کیږي؟ له کوره د باندې ده. سمه ده؟ دوهم له ټولګیوالو سره مرسته دا چیرته کیږي یا ټولګیوالو سره چیرته مرسته کیږي؟ په ښوونځي کې. دریم د ټولګیوالو لیدل. ټولګیوال تاسو چیرې ګورئ؟ په ښوونځي کې. سمه ده؟ څلورم شخصي پاکوالی. شخصي پاکوالی چیرته اجرا کیږي؟ په کور کې اجرا کیږي. پنځم استراحت کول. استراحت کول په کور کې ده. موږ او تاسو نشو کولای چې د باندې استراحت وکړو او نشو کولای په ښوونځي کې استراحت وکړو، ځکه چې استراحت ځای د کور دی چې په کور کې باید استراحت وکړو. د خوب د بسترې سنبالول. تاسو د خوب بستره چیرته سنبالوئ؟ په کور کې. دا هم کوم سره اړیکه لري؟ په کور کې. سمه ده؟ له مور سره مرسته. تاسو کولی شئ چې خپل مور سره په کور کې مرسته وکړئ. د ټولګي په پاکي کې برخه اخیستل. کله چې ټولګي ته ځئ تاسو کولی شئ چې یعنی تنها د ملازم کار نه دی چې پاکي مسؤلیت واخلي. تاسو هم کولی شئ چې خپله ټولګي کې د ملازم سره چې وکوئ مرسته وکوئ، یا هم که ستاسو په ټولګي کې د پښو لاندې یا په چوکۍ لاندې یا هم میز لاندې کوم کاغذ پروت وي یا کوم اضافه د پنسل یا پنسل تراش هغه اضافه توکي پراته وي، تاسو باید بې ځایه ونه غورځوئ. هغه باید په کثافت دانۍ یا هم
زباله داني کې واچوئ. دا چیرته کیږي دا کارونه؟ په ټولګي کې او په ښوونځي کې. د کورنۍ دندې لیکل. کورنۍ دنده موږ چیرې لیکو؟ په کور کې لیکو. ښوونځي ته د تګ تیاری. کله چې ښوونځي ته ځو خپل ځان تیاروو یا هم آماده کوو. چیرته تیاروو؟ په کور کې. لوبې کول. لوبې چیرته کیږي؟ لوبې کولی شو موږ په کور کې هم وکړو، په مناسب ځای کې، او کولی شو په ښوونځي کې هم د تفریح په وخت کې وکړو، یا هم کولی شو بیرون ته هغه ټاکلي ځایونه یا معین ځایونو کې لوبې وکړو. سمه ده؟ د مجلې لوستل. مجله کولی شو موږ په ښوونځي کې ووایو یا هم زده یې کړو یا هم نورو سره شریک کړو. په کور کې هم کولی شو. بیرون ته که چیرې تاسو یو نفر، یو کس یا هم یو وګړی مجله درکړي، که چیرې تاسو ډېر هلته تلوار ولرئ، کولی شئ یو مخ یې ولولئ. سمه ده؟ دا هم د 3 کلمو چې ده اړیکې پیدا کول ول. دلته له تاسو یې پوښتنه کړې، ځواب ورکړئ. که ورځني کارونه په ټاکلي وخت ترسره نشي څه به پېښ شي؟ تاسو به د دې ځواب پیدا کړئ او ما ته به په ایمیل کې راولېږئ. تاسو په څه ډول خپل ورځنی کارونه سمبالوئ؟ دا هم دویمه پوښتنه چې له تاسو یې کړې ده. تاسو باید ځواب پیدا کړئ. کورنۍ دنده. دا هم اخیری پوښتنه یا هم اخیری کورنۍ دنده ده چې تاسو په خپل کورو کې اجرا کړئ. د ورځنیو کارونه د سرته رسولو لپاره یو مهالویش جوړ کړئ. تاسو هم د روزمره کارونو لپاره به څه وکوئ؟ یو مهالویش یا تقسیم اوقات جوړ کړئ او ماته به په ایمیل کې راولېږئ. زموږ ایمیل کولی شئ چې له معلومات څخه ترلاسه کړئ. نو هیله کوم چې زموږ ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو نورې ویډیوګانې په اسانه ډول سره ترلاسه کړئ. زموږ نننی لوست همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، په لوی او بخښونکی الله تعالی مو سپارم. ښه وخت او ښې چارې.